أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. نن زمونږ ټاپک دی په کوپرب سیرپ باندې. کوپرب سیرپ څه شی دی او د څه شي دپاره استعمالیږي؟ یو خو عام طور پر هایډرولین دی، ریلټس دی، سیرولین دی، ډېر زیات قسمونه دي. ټیک شو. نو هایډرولین شو، سیرولین شو، دغه ټایپ شربت عموم دی. بیا موږ سره په دې کې چې لږ ښه اډوانس والا آی وي لیف والا چې کوم دی کوپرب سیرپ دی، دا لږ ښه کار کوي که نه. زموږ مطلب دا دی چې څومره ملګري دي یا دا ویډیو ګوري نو موږ وایو چې دوی ته څه نه څه پیدا ورسي. زما مطلب هرگز دا نه دی چې موږ دا شربت یا دا کپنی مخکې کول غواړو، صرف او صرف دا مقصد هم دی چې تاسو ته پیدا ورسي. ټیک شو جي. نو زموږ به ډېر زیات ویډیو هم درځي. تاسو چې کوم یو څه مثلا وي نو تاسو کمنټس کې ویلی شئ، او څه مثلا وي د هغې دپاره به زه تاسو ته سیرپ وي، ټیبلټ وي، هغه به زه تاسو ته ویډیو سازم او در کوم. صحیح شو. ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو لایک او سبسکرایب هم کړئ. تھینک یو سو مچ.